تاسو هغه مشهور واقعه د نبی علیه الصلاۃ والسلام اوریدلی. نبی علیه الصلاۃ والسلام د غزا نه را روانو، غرمه ټیم شو، صحابه کرام ستړي دي، نبی علیه الصلاۃ والسلام هم ستړي شو. صحابه کرام ته فرمایل ځای لکه آرام وکړئ چې لږ دمه شو، دا غرمه لږ کم شي، بیا بزو. ټول صحابه کرام داسې ځای په ځای بوټي سورو ته لاړه، یو ځای ودې شو، بل ځای ودې شو، ځای په ځای باندې. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم داسې د کیکر یو بوټی و، هغې ته یې دا توره ور واچوله او د هغې د لاندې سم لاس ته سترګې ورلې، وده شو. په دې کې یو کافر و چې وایي کتل چې د مسلمانانو پیغمبر د یو ونې د لاندې وده دی، سر ته یې توره پرته ده او څوک شته دی هم نه یې خواته، وایي راشه دا خو د ټولو نه ښه موکه ده، دا خو غټه موکه ده. راغې د نبي علیه الصلاۃ والسلام هغه توره یې راواغسته داسې او د تیکې نه یې راویسته. چې د تیکې نه یې راویسته د نبي علیه السلام سترګې وغړېدې. چې سترګې وغړېدې دا کافر ورته وایي من یمنعک مني، من یمنعک مني، زما نه به دې څوک بچ کوي؟ اوس تا به اوس زما نه څوک بچ کوي؟ خواته خو دې څوک شته نه چې اواز ورته وکړي، تش لاس یو توره زما په لاس کې ده، من یمنعک مني، اوس به زما نه څوک بچ کوي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل الله، څوک مې درنه بچ کوي؟ الله. چې څنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل الله، په هغه رفع راغې، تورې د لاسه ورته وشوه، تورې د لاس نه ورته وشوه. نبی علیه السلام تورې ته لاس کو، چې تورې ته لاس کو که نه، نو کافر ته وایي من یمنعک مني، اوس په تا زما نه څوک بچ کوي؟ زه خو درنه الله بچ کړم، خو تا به اوس زما نه څوک بچ کوي؟ کافر ورته وویل وایي ستوره ستا په لاس کې ده، چې څه فیصله دې وکړه هغه زما فیصله ده. د نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وایي زما معاف کړې، زما معاف کړې، زه درته هېڅ هم نه ما معاف کړې. چې نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته څنګه وفرمایل ما معاف کړې؟ هغه وایي د الله پاکه پیغمبره کلمه راته وایه، کلمه راته وایه، زه مسلمانېږم، ما خو په تا باندې د قتل اراده کړې وه، توره مې رېستلې وه، ما خو نه پرېښودلې، خو توره چې ستا لاس نه درله نو ته ما ته وایي ما معاف کړې. د مسلمانانو زیات تعداد چې وګوري په هغه زمانه کې هغه د نبی رسول الله د اخلاقو نه متاثر شوي د مسلمانان شوي دي. هغه به چې د مسلمان کردار ته وکتل، د هغه اخلاقو ته به وکتل، د هغه اعمالو ته به وکتل، هغه به په دې شور شو، په دې دغه دماغ خلاص شو چې دا رښتینی دین دی، اسلام رښتینی دین دی. وګوره څنګه خلک جوړ کړی دی، ایمان یې وایي. داسې به یو کافر چې موږ ځان سره وساتو هغه زموږ نه متاثر شي، ایمان راوړي. هغه چې د مسلمانانو ملکونو ته راشي که نه او واپس لاړ شي، هغه په خپل کفر شکر وباسي. ولې؟ الله دې نه کړي چې یو کافر داسې وشي، جومات ته خو یې راتله منع دي، خو که یو کافر دې جومات ته راغی واپس ورته چپلې به دې چا وړي. دغه حالت دی نو، دوکه ده، فراډ دی. وجه دا ده چې موږ مسلمانان د پیسو بالکل لاندې کاڼه کړي یو، اخلاق یې رانه ختم کړي، حلال او حرام یې رانه ختم کړي. دا صرف او صرف مقصد زمونږ دا دی چې مونږ لږه زیاته کړې پیسې، پای کې مونږ بد اخلاقي رور د رور سره ولې نه لګي. څه وجه ده؟ دا خو د یو مور پیدا دي، په یو رحم کې دواړو لتې والي، په یو ګېډه کې دواړو لتې والي دي، د یو مور نه پیدا دي، په یو غېږه کې کلار شوي دي، په یو پینډ یې ډوډۍ خوړلې ده. اوس دا رور ولې د رور دشمن دی؟ ولې د هغه د وینو تږی دی؟ څه وجه ده؟ دغه یو له 100 روپو دپاره، د دغې لږو پیسو دپاره تا ډېرې اخېستې دي او ما له دې لږې راکړې دي، ما ډېرې ګټلې دي او تا نه دي ګټلې. رور د رور صرف په پیسو دشمن دی، په جایداد دشمن دی. دا خبرې دې لري که منځ کې هېڅ هم نشته دی. دا موږ د مال محبت دې حد ته ورسولو، د مال حرص دې حد ته ورسولو چې رور یې د رور دشمن کو. رونو دنیا ځان سره وړلی نه شي. حدیث مبارک کې راځي وایي کله چې یو انسان مړ شي د ده سره د قبره پورې 3 څیزونه ځي، د قبره پورې د ده سره 3 څیزونه ځي. 2 څیزونه ته واپس کېږي او یو څیز د ده سره ځي. 3 څیزونه د سره د قبره پورې کم ځي. یو د ده سره د ده عمل ځي، دویم د ده سره د ده مال ځي، دریم د ده سره د ده رشته دار ځي. جنازه یې اخیستي، خپل خپلوان پسې شاته روان دي، د قبره پورې ورسره ځي. مال یې ورسره هم اخیستی. مال څه شی دی؟ دی چې په کم کټ کې پروت دی او دا کم کمبل پې خور شوی، دغه مال دی که نه؟ نو حدیث مبارک کې راځي وایي دا 2 تېنه واپس کېږي. کم تېنه واپس کېږي؟ خپلوان او مال. مال ته نه خلک لري کي تش باغې لټې باغې کپړه کې باغې بیکاره کپړه کې چې د کپن کپړه د پای کې پلحت کې کېدي او قیمتي کمبل چې په خوري هغه ته نه راټول کی راوړي ته کوړه کنه تی راوړي ا کمبل په سو په قبر کې وړي کما بلستان کما کمبل چې په خور شوی هغه ته نه روچت کې واپس ته راوړي هغه بیکاره کپړه کې دغه رنګه پای کې پلحت کې کېدي مال ته نه واپس راځي خپل پروان ته نه واپس راځي چې څنګه په خوري ورواړي لکه ځای چې زوي اجري ته ځول ته ملماني نو مال ته نه واپس شي خپل خپلوان ته نه واپس شي لا حتی د صرف یو شی چې هغه د عمل له د عمل له کو نیک عمل کړه مو سره لا حتی لاړ کو بد عمل کړه مو سره لا حتی لاړ
هغه سره لاړو دغه یو سیز دی چې دا دی نه پرېږدي دغه یو سیز دی چې نیک عمل دی په جنت به دننه کوي دغه یو سیز دی چې بد عمل دی په جهنم به دننه کوي هغې نه به پرېږدي مونږ د پیسو دپاره دشمنۍ دي طرفګنۍ دي نالګۍ دي د یو بل سره دا سوچ مې نه دی کړی چې په دې کم مال باندې زه د رور سره جنګېږم سار له چې مړ شم که نه دا مال پاتې څه به کېږي بیا د مال مینه او محبت دا د زړه نه ایستل پکار دي او د الله تبارک وتعالی طرف ته متوجه کېدل پکار دي مونږ کې د الله یره ډېره کمه ده ډېره یره کمه ده الله دې زموږ په زړونو کې د الله یره پیدا کړي زموږ منځونو ته وګورئ که نه جومات خوشې پروت دی اخره زمانه ده جماعتونه خوشي پراته دي بازارونه آباد دي